بسم الله الرحمن الرحیم. د اسد 40 د افغانستان د مؤمن مجاهد ولس په تاریخ کې یوه ویاړلې او سپېڅلې ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د افغانستان د مؤمن او مجاهد ولس اصیلو بچیانو مجاهدینو د زارېدنو، سرښندنو، قربانیو، فداکاریو، اسارتونو او بېلابېلو زحماتو د ګاللو په نتیجه کې چې 2 لسیزې په مېړانه سره یې مبارزه وکړله د غربي ښکېلاک او د دوی د هغو غلامانو په مقابل کې چې غوښتل یې زموږ مؤمن او مجاهد ولس له خپلو اساساتو، خپل کلتور او خپلو ارزښتونو څخه پردی کړي. د داسې یو لوی همه شموله یرغل په مقابل کې د اسد 40 د مجاهدینو د بریا او د ګران هیواد افغانستان د استقلال او خپلواکۍ ورځ ده.